اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چې څومره هم اورېدونکي دي ټولو ته د زړه د تله سلام وایم. سلامونه، خدای مو روغ جوړ لره. محترم ملګرو پښتنو، باقي خو به نورې خبرې او د کام او د وطن حالات، راتلونکی، تګلاره، څه کوی شو څه نه شو کوی، څه به کوو، په دې باندې په غونډو کې خبره کوو، په جلسو کې هم، په ولسي پاڅونونو کې هم. د خپل وطن پوهه او شعور د خلکو او ملي فکر تر دې هدفه را څنګه رسولی شو، په کومو الفاظو، په کومو دلایلو رسولی شو چې هغه دلته عام ولسونه د یووالي طرف ته وهڅوي، یووالی پیدا شي. نو خو نن یوازې په دې باندې خبره چې دا کوم پاڅونونه په راتلونکي ورځو کې دي چې هغه باندې د خپلو ملګرو سره خبرداري وشي. په نږدې ورځو کې په پېښور کې دماکه وشوه چې کم و بیش سل پښتانه په هغه کې شهیدان شول او په سلګونو زخمیان شول، چې نور په تفصیل سره خبره خو به یې په ولسي پاڅون کې کوو. خو دا یو لویه عالمیه وه او دا د یوې ورځې خبره نه ده. د تېرو 20 کالونو راهیسې پښتانه هر ځای وژل کېږي، کله یو کله 15 او کله سینچرۍ پې وهي. په داسې حالاتو کې که موږ پښتانه یو مزاحمت نه وکړو، یو نه شو اتحاد نه وکړو، یو ملي فکر نه ولرو، نو راتلونکی وخت به هم داسې په اوښکو کې، داسې په وینو کې او داسې په دردونو کې تېرېږي. په 4 فروری په پېښور کې د پېښور پریس کلب مخې ته ماسپښین 2 بجې پېښور ولسي پاڅون کېږي، چې موږ ته هم دعوت راکړی شوی دی. لہذا د تحریک ملګري، غړي، خواخوږي، حمایتیان دا ټول به په ایمانداري سره په دې کې ګډون کوو. او دغه ولسي پاڅون د یو ګوند له اړخه نه دی، بلکې د ولسي وګړو له اړخه دی. او دا به نمایندګي هم د ټول پښتون ولس کوي. نو لہذا په دا کې به هر چا ته موږ دعوت ورکوو د دغې ولسي پاڅون د روحیې مطابق، چې هر چا ته دعوت دی چې ټول پښتانه په دې کې شامل شي. د دې نه علاوه هم نن او پرون په پېښور او په بېلابېلو د پښتنو سیمو کې لاریونونه وشول د امن لپاره، د ترهګریزې پالیسیانو د ختمولو لپاره. موږ د هغو ټولو حمایت کوو. سبا هم په ټولنیزو رسنیو ما ولیدل، پوره خو کنفرم نه ده راته، چې په پېښور کې یو امن جلسه امن پاڅون کېږي. موږ د هغې هم که څه هم دعوت خو یا پوره خبره هم نه وو او باضابطه دعوت هم نه وو، خو اخلاقي حمایت یې کوو. د تحریک ملګري به چا ته هم پیغور نه ورکوي. که چا پرون د امن خبره کړې که نه ده کړې، خو چې نن یې کوي هم موږ خوشحال یو، موږ شکریا ادا کوو چې هر څوک د امن خبره ودې کي. زموږ ګیلې د هر چا نه کوي هم په دې مو وي چې د امن خبره باید وشي. نو چې څوک یې هم کوي، موږ به د قدر او د احترام په نظر ورته ګورو. خو دا خواست به ضرور کوو پښتنو ته چې څومره هم موږ دا په یو ځای وکړو، منظم یې وکړو او په داسې اصولو، په داسې الفاظو، په داسې اعمالو یې وکړو چې موږ د یو بل سره تګ کوی شو په هغه باندې.
مونږ یو بل هلته سره ستړي نشو، دا به د وطن ګټه وي، دا به د وطن مفادات وي. په دې وطن کې په کروڑونو ماشومان، په کروڑونو زمونږ خویندې میندې، په کروڑونو سپین ږیري او ځوانان اوسېږي پښتانه. د هغو د مستقبل خبره ده، د هغو د راتلونکي وخت خبره ده، د هغو د درد او د تکلیف خبره ده چې څومره هم په دې کې مونږ د یو بل سره یو ځای شو، دومره به د دغې کام دغه مسله په اسانه حل شي. محترمو، په 5 فروری 2023 په مومندو کې د صافي ګرین جرګې له اړخه مومند ولسي پاڅون کېږي چې موږ ته هم دوی بلنه راکړې ده او موږ به په هغه کې شرکت کوو، ګډون به کوو، د تحریک ټول ملګري به کوي. او داسې په 12 فروری په بنو کې امن ولسي پاڅون کېږي چې په هغه کې به هم تحریک موږ ټول ګډون کوو. محترمو، زه په حالاتو باندې په آخر کې بیا هم خبره کوم چې آیا د مخنیوي دغه طرز یې کمپلیټ یعنی مکمل بشپړه دی چې کوم موږ شروع کړی دی، که په دې به هم حالات کنټرول نشي. خو نن ورځ 2 فروری دی. 2 فروری یعنی د ارمان لوني، د ملي شهید ارمان لوني دا 4م تلین دی. ملي شهید ارمان لوني پروفیسر و، د امن غږ یې پورته کولو، د دې وطن د واک، د دې وطن د اختیار، د دې وطن د وسایلو، د دې وطن د یو ښه راتلونکي خبره یې کوله. د دغې فکر لپاره، د دغې نظریې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ د چتر لاندې مبارزه کوله. 2 فروری 2019 کې هغه شهید کړلی شو په لورلایي کې، په جبر باندې، په ظلم باندې. تر نن ورځې پورې هغه ته ریاست انصاف ور نه کړو. البته د ارمان لوني زمونږ چې کوم مخکښ و د تحریک ملي شهید ارمان لوني چې کوم افکار و، د کوم فکر لپاره چې د قرباني ورکړه، د کوم مقصد لپاره چې د قرباني ورکړه، د کوم یعنی یو د څه وخت په معاشره کې د پښتنو په فکرونو کې، د پښتنو په موضوع کې د هغه د پرچار لپاره چې د قرباني ورکړه، موږ به هغه پرچار، هغه فکر په مخ مو وړی دی او په مخ یې وړو چې نور هم مضبوط شي، چې زموږ ملګرو په تحریک کې د کوم مقصد لپاره قرباني ورکړي دي، موږ به هغه مقصد پر مخ وړو، رسوو یې هغه ځای ته چې کوم ځای ته زموږ ملګرو خوښولو، چې دغه ځای ته موږ خپل کام رسوو. دا ارمان لوني د دین د لمانځلو په هکله به سبا په 3 فروری په کویټه کې غونډه کېږي، په 9 فروری به په خیبر پښتونخوا کې غونډه کېږي او په 19 فروری به په کراچۍ کې یو لویه غونډه، یو مرکزي غونډه کېږي. هلته د PTM له اړخه او د ارمان لوني تلین به نمانځي، د عقیدت ګلونه به ورته وړاندې کوو، د ده په نظریاتو، د ده په خدماتو، د ده په افکارو او د ده په شخصیت باندې به خبره هم کېږي او د ده لپاره به انصاف هم غوښتل کېږي. محترمو، زه په دې خبره کوم حالات هم که وګورئ د پښتنو د هرې سیمې خراب دي. د لکي مروت په شان سیمه یعنې لکي مروت موږ خو نږدې سره پاتې کېږو. داسې خلک چې موږ تل دوی د امن نشان لیدلي وو، داسې خلک چې دوی یعنې موږ خواږه خلک چې امن غواړي او امن خوښوي، نن هغه هم په مشکل کې دي، په تکلیف کې دي. داسې که راځو زه یوه سیمه چې د پښتنو یادومه، نو دلته مشکلات دي، تکلیفات دي. آیا ولسي پاڅونونه د دغې ټولو حالاتو د مخنیوي سبب ګرځېدلی شي؟ لږ په دې باندې 2 منټه خبره کوم. نور تقریر یا نور د کام او د وطن ترجماني یا د کام د وطن
داسې افکار جوړول چې دوی د دغې غمیزې نه د باسلو دپاره یو بنیاد ورکړي. دغه خبره به نور په د راتلونکي پاڅونونو کې عرضه کوو، خو یوازې صرف په دې خبره کوم چې آیا ولسي پاڅونونه د دې حالاتو د مخنیوي لپاره کافي دي او که نه. محترمو، کامونه په یوه ورځ نه جوړیږي. کامونه محنت غواړي، خواري غواړي. لہذا ملګري به زړونه نه ستړي پښتانه به زړونه نه ستړي وي چې دا په یوه ورځ ولسي پاڅون دی وشو بس کیسه ختمه. نه ده دا کیسه ختمه، دا کیسه نه ختمیږي په یوه ولسي پاڅون باندې. دا ولسي پاڅونونه موږ په هره سیمه کې پښتانه رابایدارول او د یو لوی اتحاد د قایمولو دپاره یو موبلایزیشن جوړوي، یو خلک متحرک کوي، یو بیانیه جوړوي، یو فکر جوړوي. په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دغه پاڅونونه د یو لوی اتحاد بنیاد ګرځي. هم په هغه اتحاد به بیا موږ د خپل وطن حالات د هغې مخنیوي کولی شو، د بدو حالاتو. زه اوس ډېرې خبرې په وخت ناول نه کوم، ځکه هم چې وخت یې نه دی. خو تاسو یقین ولرئ، بیا درته وایم چې دا حالات موږ داسې بدبختیو ته نه پرېږدو، په هیڅ صورت یې هم نه پرېږدو. که د ټولو پښتنو سرونه هم پرې لاړ شي، بیا هم په خپله خاوره باندې چې آخري پښتون هم دلته پاتې وي، د خپلې خاورې او د خپل وطن دفاع به کوي. دلته به د جنګونو فسادونو مخنیوی او په خپله خاوره د امن او په خپله خاوره د واک او په خپله خاوره باندې د ښه ژوند د دې لپاره به هڅې کوي او دا به راولي. دا نه پاتې کېږي. دا کاروان، دا یو حرکت د ټولو پښتنو په ذهنونو کې روان شوی دی. لہذا لږ د هماهنګۍ ضرورت دی. انشاءالله نتیجې به خامخا راوړي. دا یوه پاڅونونه تاسو هسې عبث مه شمارئ، په دې کې ګډون خامخا کوئ. مننه کوم. نور تفصیلات اوس نه، خو د وخت سره به موږ بیا د دغې هر څه متعلق خبره هم کوو او د خپل قام او وطن د دغې ترجماني هم او ورسره دا څنګه موږ نور ښه کولی شو د دې دپاره عمل دا به کوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.